السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله د دوستانو چې روغ جوړ او خوشاله به یې. زه نن له یوې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. دا ویډیو مې د یوټیوب د لوحونو په هکله ده، نو تر پایه مو ملتیا وکړئ. شاید خبر اوسئ یوټیوب خپل یوټیوبرانو ته د وخت په تیریدو سره لوحونه ورکوي چې دا لوحونه نظر ستاسو سبسکرایبو ته په کتو سره درکول کیږي. لومړنی لوح د سیلور په نوم دی چې په افغانستان کې د ګوتو په شمار یوټیوبران لري. دا لوح هغه وخت درکول کیږي کله مو چې سبسکرایب 1 لک یا 100 کې ته ورسیږي. دوهم لوح د 1 میلیون سبسکرایب پوره کولو سره دا لوح تاسو ته درکول کیږي او د 1 میلیوني لوح په نوم هم شهرت لري. دا لوح زما په خیال په افغانستان کې تر اوسه چا نه دی اخیستی او ډیر قیمتي هم دی چې شاید قیمت یې د $100,000 په شاوخوا کې وي. د شکل له مخې د سلور لوح په څیر دی، فقط رنګ او کیفیت یې فرق لري. بل لوح د 10 میلیونه سبسکرایب په ترلاسه کولو سره تاسو ته درکول کیږي چې د یو صندوق په منځ کې تاسو ته درلیږل کیږي. په افغانستان، ایران او یو څو نورو ګاونډیو هیوادونو کې تر اوسه کوم یوټیوبر نه دی ترلاسه کړی، مګر د امریکا او یو څو نورو هیوادونو ډیر شمیر یوټیوبران یې لري. بل لوح د 50 میلیونه سبسکرایب په ترلاسه کولو سره تاسو ته درکول کیږي چې دا لوح تاسو کولی شئ په خپل زړه فرمایش ورکړئ او په همغه شکل یې تاسو ته جوړوي. او وروستی لوح هم د 100 میلیوني لوح دی چې د 100 میلیونه سبسکرایب په ترلاسه کولو سره تاسو ته درکول کیږي. او دا لوح په ټوله نړۍ کې 2 یا 3 تنه څخه زیات څوک نه لري. ځینې خلک وایي چې له دې وروسته یو بل لوح هم شته چې له زمرد څخه جوړ شوی دی او د 200 میلیونه سبسکرایب په ترلاسه کولو سره تاسو ته درکول کیږي، خو تر اوسه له دې لوح څخه کوم خبر نشته. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعال کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ او زموږ د حمایت لپاره کافي ده چې دا ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.